یو سړی د کونړ په طرف روان دی بدخشان نورستان دی غرون لګوري خو د غرو سره به د قیامت راځي ځکه سلف کې عجیب عادتونه و هغه به کله غرونه ولید به وشي په پیراله هغه به کله ملخان ولید به وشي په پیراله او دا خبره به کوله چې ورځ بر قیامت په ورځ باندې موږ راوځو والله عز وجل د تعبیرات کړي دی یو تعبیر د شي کړي کل فراش لکه پتنګانا او بل ځکه د شي خبره ذکر کړي لکه ملخانا نو ملخ به چوری د قیامت به راځي شو ایست به وشي په پیراله را پرې به ته مجلس کی غرب شکل ولیدو د اسمان په طرف باندې به شکل نظر شو د سپوږمۍ په طرف باندې به شکل نظر شو نو ایست به وشي په پیراله به دا خبره وکړه هغه ذات چې هغه په دې باندې طاقت لري قبضه لري هغه ما په دې واړه بدن باندې خامخه طاقت او قبضه لري الله کچرته ما ورانه کړي عفو غواړم او کچرته مې کې عملونه کړي وي دغه د قبولیت مبارک تعالی زله سن الله په کومه من غرونه ګورو اس پیدا تینالو د شپو د ورځې انقلابات دا ورته بل کدومره ګرمي نشه د شپو د ورځې د انقلابات دي لیکن موږ ته استمره عبرت او مسله نه الو چې موږ به د قیامت راځو